سلامونه مې ومنئ، هیله ده چې جوړ و روغ اوسئ. د پښتو ژبې یو هنري نثر مې لیکلی دی، غواړم چې ستا سره یې شریک کړم. عنوان دی ماته. هغه دنګه شنه له تنکي ګلونو ډکه ونه چې ثمر نیوو ته ډېره نږدې وه، یو چا له بیخه پرې کړه، شاوخوا یې نورې ټولې نیغې جګې ونې سیل کوي. څنګ ته یې ولاړې ونې ډېره هڅه وکړه چې راولاړه یې کړي، خو له بیخه غوټه پرې دا ونه چې که راولاړه هم شي نو نه خو بیرته ګلونه کوي، نه ثمر او نه سایه جوړوي. په دې ځنګله کې به تر هغه پرته وي چې یا خو یې چینجي وخوري او یا یې هم څوک ټوک ټوک کړي او اور پرې ولګوي.